امارت استخباراتو هغه انسان تختونکی هم نیولی او اعتراف یې کړی چې 7 کاله وړاندې دغه 3 خویندې تختولې او خرڅې کړي دي. هلته وې یو میاشت 2 میاشتې وې هلته بیا م راواسته دا م په یوه پرایک باندې خرڅه کړه، یوه م د فریدي ته ورکړه، یوه م باجا ته ورکړه. سیاموي موږ ادارې ته اطلاع راغله چې دلته هغه اختطافچي شته، نو د افراطي معلوماتو په اساس باندې زه وم او دا مولوي صاحب قلندري و، موږ د استخباراتو مجاهدینو نو دغه اختطافچي موږ په بازار کې پیدا کړ. عاجلتا د موږ موټر ته راپورته کړ او د متصل موږ ته اقرار وکړ چې اجلکۍ په دغه کور کې ده. موږ ورته ویل وړه نجلۍ چې تا خرڅه کړې هغه چیرې ده، بس هغه ادرس راکړ، کوردینات یې راکړې، هغه هم ځان سره راوست. دا په افغانستان کې د انسان تختونې او زوردیاتي لومړۍ او وروستۍ پیښه نه ده. په تیرو 12 لسیزو کې د اختطاف، قتل او زوردیاتي سلګونه قضیې ثبت شوي، خو ډېرې کمې داسې قضیې شته چې څېړل شوي، عاملین یې نیول شوي او عدالت تامین شوی.